السلام علیکم دوستانو، فیسبوکي ملګرو. هیله ده چې بيخي روغ جوړ وي او بيخي یاس وي. ما په دې خاطر دا ویډیو برابروله چې سبا د 14 اگست یا د پاکستان د ازادۍ ورځ ده او تیر کال په همدې ورځ په داسې حال کې زه زندانی شوم چې ما د پاکستان په ضد باندې مظاهره برابروله. پکتیا کې مې یو ملګری دی، ژباړن دی، ښه لیکوال دی او داشان مدني فعال او ژورنالیست تېر شوی دی، د دولت منافع دی، یعنې زموږ فکري مخالف دی. زنګ یې راته وکړو تېر کال په همدې ورځ چې سبا ته د 14 اګست ورځ وه. ویل سکندره داسې چل به وکړي چې لاړه به شې ملګرو سره خبر شه، میسجونو ګروپونو کې میسجونه ورسره وکړه چې سبا 14 اګست یا د پاکستان ازادۍ په ورځ باندې پر ضد یو لاریون برابر کوم. ما همداسې وکړل. نه مې دا وکتل چې دا د امنیت شورا طرف نه حمایه کیږي، کومې خوا نه حمایه کیږي یا څوک دغه طرحه برابره کړې ده. بس سمدستي ځکه احساس خبره مخکې د سرتیري ورځ پرلتونه مرلتونه دا ټول مکول احساس خبره وا. سمدستي ملګرو سره تماس ونیو، زر زر څه برابرو شي کوو. هغه ګروپونو د مبارزې کوم ګروپونه چې په هغه کې میسجونه وکړل، ملګري ټول شاهدان دي چې څنګه راسي یو مست غوندې لاریون وکړو، که پارک کې وي که چوک کې هر ځای کې وي. په همدې خبرو لګیا وم چې ملي امنیت نه زنګ راغی، ویل چې سکندره په کار مې بس ورغلم. صحیح ده، رینجر ته واچولم، ورغلم هلته ټول تحقیق مې وکړو. تحقیق محقیق وشو، لنډ شټکټ به ووایم چې زما ټلیفون بیخي له سره اوله کوډ یې نه لاره، یعنې په ټولو بندیانو کې نظارت خانه کې چې 30 بندیانو په دا ټولو کې یوازې نه زما ټلیفون و چې هغه کوډ نه لاره. معنا دا چې زه په خپل ټلیفون باندې باوري وم، داسې کومه اړیکه خطرناک اړیکه ما نه ونیولې. په دې کې اوس خبره چې ده، زما د ویډیو هدف یو دغه دی چې زه خلکو ته وښیم چې په دې نیولو کې څو خیرونه وو. هغه څو خیرونه په دې شر کې چې ماته معلوم دي، خدای پاک ته به څومره معلوم وي چې څومره ښېګړې دي، خو 3 4 یا 5 خیرونه چې ماته معلوم دي هغه زه اوس تاسو ته ویلی شم. یو دا چې ملي امنیت ته خلکو شیطانۍ کولې چې ودرېږه دغه جاسوس دی، کومې خوا نه حمایه کیږي، کني دا څنګه داسې تاسو دروازه کې در پروت دی هر څه وایي نیسئ نه. ملي امنیت ونیولم، تحقیقات یې وکړل مکمل. یو خبره به تاسو ته وکړم چې ملي امنیت ته ښه امکانات په ټکنالوژي یا په تخنیکي لحاظ باندې هیڅوک هم نه لري، ځکه مخابراتو وزارت هم دوی په لاس کې ډاټا سره ملګري دي. ټول تحقیق یې وکړ، ټلیفون، میسنجر، د غږیز ټلیفون، واتساپ، ویډیوګانې، ټیکس او دغسې عکسونه لټ په لټ یې واړول. یعنې دومره دوسیه وه چې په 3 نفره نه وړل کېده. دغه ټوله دوسیه کې دومره څه پیدا نه شول چې هغه چې خلکو شیطانۍ ورته کړې دي فیسبوکونو کې چې اوازې وې، چې ځکه زه زندان کې خبرېدم چې چا سره کوم پوسټونه کول، دغه ټولو جریان باندې خبرېدم. خلکو ډېر بد شیان راپسې تړلي وو. نو یو دا ښېګړه وه چې دغه شی سپین سپېڅلی شومه، جاسوس محسوس دغه خاین ماین دا شی نه ومه. بل د دولت مخالفینو هم شک درلوده چې دا سکندر د ملي امنیت دروازې خواته ورپروت دی، انتقادونه کوي، ورنیسي. نه دا څنګه دوسیه دسیسه ده، د خپل کس خو به یې نه وي. خو نه، هغه د ونیولم، 6 میاشتې زنداني کړم، اخلاخانه کورنۍ مې وځورېده. هغه کوم ډول چې زمونږ هغه څومره زور رسېږي، څومره مو زور ده، هغومره فشار په مونږ باندې راوړل شوی. دې نه زیات خو مونږ دومره وس نه لرو، بېوزله خلک وو. دا دي دوه. درېیمه ښېګړه دا وه د نیولو چې زه هغه شیان ما فیسبوک کې نشم خپرولی. ځینې شیان وو، ځینې مواد وو، دا مې باید قاضي څارنوالي ملي امنیت سره شریک کړي وای، دا مې هلته شریک کړل. هغه مواد مې هلته بحثونه مې هلته وکړل. او دا دې بله ښېګړه. بل دا وه چې ځینې خلکو ویل چې ولا سکندر چې ونیولو دا به ذلیله شي، کورنۍ به یې بې پته شي، او مطلب خلک به یې عبرت ترې واخلي، نور مبارزین به بیا مبارزه نه کوي، وبه ډار شي. خو نه، هغسې هم ونه شول، کورنۍ مو بې پته نه شوله. زه وروره هماغه شان کوم داسې کوم تغییر نه ده کې راغلی. خالي دومره یم چې د شرایطو په مناسب په حساب باندې یو څه غلي یو، نور داسې نه ده چې کوم یا دریځ بدل وي یا کوم فکر مو بدل شوی وي، هیڅ شی هم نه دي شوي. دا دې بله ښېګړه. هیڅ ځکه دومره فیزي پسند هم نه یي، ناست کورنۍ مو داسې نه ده، خپل وروڼه زمون خپل پردی ښه ډېر لرو. دا دې بله. پنځمه ښېګړه یې دا وه، څلورمه پنځمه چې ځینې خلک شاید موږ داسې پوسټونه کړي وي که نه، ځکه موږ هم داسې سرتېره مبارزه کوله چې د خلکو پرته له دې چې شکنجه نه شم، ونه ځورېږم، د خلکو تاو نه سړېده، عقده یې نه سړېده. هغه شی وشول، بس ورته بندي یې هم کړم. خلکو همدغه غوښتنه وه، بس
وم زورېدو غلخانه کورنۍ مو زورېدله مغه شان وشول ځینې خلک به اوس هم عقده لري خو خیر ښه به شي د حالات دې ښه کېږي انشاءالله یعنې دا د 5 ښېګړې نور به خدای څومره ښېګړې کېوي لنډه دا چې موږ د همدې وطن خلک یو هیڅ چیرې نه ځو همدغلته پراته یو 6 میاشتې کېږي زه راخلاص شوی یم نن یې شپږمه میاشت پوره شوله په همدې ورځ تېر کال نیول شوی یم په د کابل نه بغیر هیڅ چیرې نه یم تللی او د افغانستان یا له خوست نه وتل د برلین دیوال نړولو نه سخت نه دي هر څو ډېر خلک وځي نه وځي یو پاکستان ته خو به نشو لاړ ځکه پاکستان سره موږ هم داسې ولاکس داسې ډاډه وو چارې لاړ شو ځکه دا پرلت ته ملته څلوېښت ورځې پرلت وکړو پاکستان ته مو کنځلې وکړلې پوسټونه مو کړي دي حساب کتاب د خدای شعرونه مو لیکلي دي شعر ورځ په زور نشم لیکلی شعر په احساس لیکلی کېږي ما ولاکه تر اوسه پلار ته شعر لیکلی وي خو اسلام آباد پسې مې لیکلی دی اسلام آباد پر ضد مې لیکلی دی پی ټي ایم ته د منظر پښتون د لار او بر چې دغه ته مې لیکلی دی پرلت د پښتنو چې جوړېده اسلام آباد پایتخت د فرغون لړزېده اسلام آباد او په سر مې سره ټوپۍ نه د سکروټو نغری ایښی جوشیږي مې ورو ورو درته مغزه اسلام آباد په غیږه کې زوم خو په زړه کې انګریز و طلاق مې کړلو ستا د لور واده اسلام آباد جنډو سره راپورته د بابړې شهیدان دي ماړه دي نور په هورو پښتانه اسلام آباد جدي یمه رحیم نه یم سور اوری سکندر یم غاښونه مې د سترګو شول باڼه اسلام آباد نو دغه شعرونه څوک په احساس باندې چې ونه لیکي په زور نه لیکلی کېږي زه به بیا هم دلته یم زه دلته ولې نه وځم چیرې ولې نه ځم خو افغانستان خو د اوسېدو ځای ولاکه وي هم د نن سبا شرایطو کې خو زه له دې خاطره نه ځم له دې خاطره چا حمایت چا ملاتړ نه غواړم چې هغه کسان چې موږ باندې تورونه لګول هغه تل تر تله ټول عمر دروغجن پاتې شي هغه ټول عمر بې باوره پاتې شي چې موږ باندې تورونه لګول چې دا چا خوانه حمایت کیږي د پسې غږونه راوتلي دي د پسې دا شی راوتلی دا شی راوتلی ده دغه یو شی هم په موږ پسې راونه وته موږ که 6 میاشتې زندان تېر ده زیات به نه وي صحیح ده ځینې خلکو ته به زیات نه برېښي خو دا موږ دپاره ځکه زیات و چې وایي میږي ته یو غړپ یا یو څاڅکی اوبه هم ډنډ یا ډنډوکې ښکاري زیات ورته ښکاري موږ هم دومره وس ده موږ د علیپور د علي وزیر د علیپور او د قیصاري غوندې زور نه لرو یو غوندې څرته پایه نشته راپسې اجرایه قوه نه لرو چې موږ راخلاص کړي حتما به زورېدلي یو 6 میاشتې به خلکو ته کمې برېښي خو موږ ته زیاتې دي موږ سره یو بندي و زندان کې عسکر و بیچاره 22 کاله زندان یو څه قتل موضوع وه بیا به چې ډېر په تنګ شو ما ورته ویل چې ته وړکه څه تاسو پاس سره کوې که ډېر په تکلیف یې بل ورور دې راولېږه نو بیا به ویل چې زه سکندره واده کې رانیولی یې وروره د دا غوندې زندان وروره زه په هغه کې هم تېرولی شم په تشناب کې سلنډر چې بل وي هغه په سر یې هم تېرولی شم ولیکه زما 22 کالو ته تا 6 میاشتې زندان ځکه ورته نو بیا داسې وشول بیا اخر کې ویل چې ولا سکندر د زندان نه کله هم ښه ده مې ولا بالکل نو داسې غوړې داسې حساب کتاب زیات تر شوي دي نور زندان چې د شکر دی په سیاسي لحاظ کوم د پیغور خبره نه ده په سیاسي کې چې جاسوس نه او خاين نه داسې کوم بل څه تر سره کړی نه وي داسې ډیر بنديان شوي دي د یوسف علی السلام دی وخت نه راونیسه تر دې وخته پورې دغه چې د نلسن منډیلا ګوره د مهاتما ګاندھی چې ګواره خوشحال بابا همداشان سراتیر شو پاچا خان 33 کاله زندان کې تیر کړی نیم عمر زندان کې تیر کړی د سیاسي لحاظ همداشان چې په سراتیر شي مولانا بجلیګر په همدغه سپینه وینا په همدې خبرو هیڅ نه بم خخ کړی نه بل شي کړی دي همداشان په افغانستان کې ور زرګونه بنديان دي د غټي غټي کورنۍ دي زور رسیږي انس حقانی په تشناب کې بګرام کې زندان تیر کړ همداشان په کیوبا کې محمد نبی مولوی سي دې تر څنګه دا ګلزار عالم دا سائل صاحب یو خدای ډیر خلکو باندې زندانونه تیر کړی دي همداشان د اوس علي وزیر منظور پښتين نو باندې کې پیغوري خو وطن بیا پیغور ده علي وزیر وسم باندې محسن داوړ باندې وو همداشان وسن بنديان کیږي موږ سره زندان کې داسې کسانو چې په خپل جرم ولاکه غږیدای شول چا ور زنا کړي و چا ور قتل و چا ور داسې غلا کړي و چا ور هغه کړي و څه نمیږي د مخدرات توکیو مونږ په داسې نه نیولې چې خلکو سره غپ وو ټول مال ته خبريالي کوي خپل غپ ملګاو یو بل سره احوال نیو
نو دا کومه داسې د هغه خبره نه ده، دا به کې راځي. خو زه بیا هم دې شیانو نه مایوسه شوی نه یم، که موږ دپاره د شپږ میاشتې ډېر زور هم ولري مایوسه نه یم. هیڅ دومره مورال مې هم نه ده بایللی. موږ نه په هیڅ شکنجه، په هیڅ زور، په هیڅ زندان چې د آسونو یرغه مې په سینه وچلوي، موږ نه د خپل وطن مینه څوک نشي اخیستی. د خپل وطن سره چې کوم موږ مینه ده، کوم احساس چې دی، په هیڅ زور باندې څوک موږ نه نشي اخیستلی. موږ به همدلته اوسېږو، په همدې وطن کې به ورمرو، مرګ ژوند هسې روان دی وي به. خو موږ تر ټولو نه خټه خبره دا وه، زما د ویډیو غټ پیغام دا و چې موږ کوم جاسوس، کوم خاین، کوم داسې مردګا ونه پېژندلی شو. نو دا به خامخا کې راځي. دا ژوند دی، خبره مې هغه د 14 اګست کوله، سبا 14 اګست دی، نغدې ولمانځئ، په جوش کې ولمانځئ، ښه مست لاریون وکئ. ور تېر کال موږ همدا کوو، ونیولو، خدای دې وکړي چې تاسو ته خیر پېښ شي، هېڅ مسله نشته ده. پاکستان ضد به وو، همداشان څومره چې دلته یرغل کېږي، څوک داسې پردي راځي، خپلو سره جنګ کولی نه شو. څوک چې دلته مځکه لري، د دې ځای قواله لري، د دې ځای غر، کاریز، ځنګل لري، د هغو مخالف کېدلی نه شو. نور چې څوک یرغل کوي یا پلویان دي، د هغو به وو، د نظر مخه اختلاف به وي. وره دغه فکري شکنجې دغه هېڅ تاوان نه کوي، او دا به وي. نور تاسو په الله سپارم، زه ښه جوړ تیار روغ یم، او د اخر کې به دا الوچه ورته وخورو. یس ډېره ترشه وه. نو تاسو ته ښه ژوند غواړو، بریالي مو غواړو. خدای دې په افغانستان کې دایمي سوله راوړي. د غورو پرو نه ډېر څه نسل جوړېږي، د وژلو نه، په دې شیانو نه، دا ټول شیان بیا سبا بیا بل څوک غچ اخلي، دې نه هېڅ نه جوړېږي. او نه د دې پلوي یم، موږ نه د مخکې د کوم جنګ تر شا وو، او نه اوس دې موږ باندې څوک نه حساب کوي. هېڅ څوک دې موږ ته نه خوشحالېږي. موږ د ولس یو، هېڅ ډله په موږ باندې د افتخار نه کوي. په سپینو خبرو په دې شیانو د افتخار وکړي چې موږ دا خبرې کوو، خو په دې د افتخار نه کوي چې ودرېږه دا به موږ ډلې ته راشي، یا به د حکومت طرف شي، یا به مخالف طرف شي. نه 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 نه، وراره موږ دغه توبه ده وکړي، موږ ګټه نه لري. موږ ټول شیان تجربه کړي دي، اما د خپل وطن دپاره، د خپل آبادۍ دپاره، د بیا رغونې دپاره، د وطن د سرلوړۍ دپاره، د خپل بیرغ دپاره، د خپل سرود دپاره به مبارزه کوو انشاءالله. په شا به نه راځو، یو ورځ به رڼا راشي. که موږ نه وو، موږ په ژوند کې نه وي، زموږ بچیانو یا موږ لمسیانو ته به راشي، هغوی ته دې مبارک وي. ډېره مننه.